د امریکا او اسلامي امارت د دوحې تړون پټ رازونه رسوا شول. زموږ په سیمه کې داسې حقیقتونه شته چې نه یې په رسمي توګه څوک منلی او نه یې څوک ښکاره ردولی شي، خو هره ورځ یې اغیز پر ژوند، راتلونکي او سیاست ژوریږي. دا ځل یوه نوې یادونه شوې د ولسواکۍ یو لوړپوړي چارواکي له یوې پټې معاملې څخه پرده پورته کړې. دا پټ حقیقتونه څه دي؟ څوک ورسره ملګري دي؟ او د دوی څرګندونې تل ولې د زلزلې په څیر پارونکي وي؟ درنو لیدونکو ښه راغلاست. د ولسواکۍ لومړی مرستیال په کابل پوډکاسټ کې ویلي چې د اسلامي امارت د واکمنۍ او امریکا ترمنځ اصلي تړون د دوحې پټې ژمنې دي. امرالله صالح ډیروي چې د دوی تړون په پټو ژمنو کې نوموړې واکمنۍ ته پټې او شیطاني دندې ورسپارل شوي دي چې امریکا یې پر دې واکمنۍ په افغانستان او سیمه کې ترسره وي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې که د دوحې تړون پټې برخې د افغانانو او ملي ارزښتونو خلاف نه وي، ولې دغه واکمني زړه نشي کولی چې دا ښکاره کړي. نوموړي ویلي دا ځکه په ابهام کې دي چې امریکا په سیمه او افغانستان کې خپلې ګټې له اسلامي امارت سره په مبهمو اړیکو کې ویني. هغه یادونه کوي چې که څه هم امریکایي چارواکي وایي اسلامي امارت مشروعیت نه لري، خو لا هم هره اونۍ دوی ته له 40 تر 60 میلیوني ډالري کڅوړې ورکوي چې دا مرستې د امریکا لپاره د سیمه ایز نفوذ د دوام وسیله ګرځېدلې ده. د ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال ویلي چې د افغانستان د پاسپورټونو چاپ او د افغانیو مدیریت هم د امریکا په واک کې دی. د ده په وینا له 2021 زیږدیز کال راهیسې شاوخوا 250 میلیارد افغانۍ د ولسواکۍ له شتمنیو څخه د کابل اوسنۍ ادارې ته لیږدول شوي دي. د امرالله صالح په خبره که امریکا په دغو دریو برخو کې پر دغه واکمنۍ مرستې بندې کړي، په ډیر لږ وخت کې دا واکمني پر افغانستان خپل کنټرول بایلي او پاشل کیږي. باورونه او یادونې شته چې د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ پټې هوکړې کیدای شي د مالی ژمنو، استخباراتي همکاریو او نوموړې واکمنۍ ته د دغه هیواد لخوا د ځانګړو سیمه ایزو موخو لپاره ورکړل شوې دندې وي. درنو لیدونکو له مالتیا مننه.